أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. مخکې آیتونو کې وفرمایل چې تاسو گواهی مه پټوئ، ومن یکتمها فإنه آثم قلبه، چا چې گواهی پټه کړه نو د هغه زړه ګناهګار دی. والله بما تعملون علیم، او الله تعالی ستاسو په عملونو باندې علیم دی. الله ته ستاسو عملونه هر څه معلوم دي. نو دې آیت مبارکه کې د هغه پټې خبرې چې په زړونو کې دي او هغه ښکارا اعمال چې کم سرزد شوي دي د هغې ټولو تذکره کوي چې الله تعالی به د دې ټولو حساب هغه کوي. نو فرمای لله، خاص د الله تعالی په ملکیت کې دي او په اختیار کې دي ما هر هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي. په اسمانونو کې چې څه دي دا د الله تعالی په اختیار او په ملک کې دي. وما او هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. په ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي دا د الله تعالی په ملک کې دي، د الله تعالی دي. او دغه ځمکه اسمانونه هم د الله تعالی دي. نو چې دا هر څه د الله تعالی شو، نو د دې اختیار دا د الله تعالی سره دی. الله تعالی چې څنګه قانون جوړي نو هغه مختار کل دی. لکه څنګه چې یو کس ته په خپل مال کې اختیاري څنګه غواړي هغه صرف کولی شي، خرج کولی شي. داسې دا د الله تعالی ملک دی او د الله تعالی ملک دی. بادشاهي هم په دې کې د الله تعالی ده، نو قانون به هم په دې کې د الله تعالی چلیږي. څنګه قانون چې الله تعالی پیش کړلو پای به عمل کولی کیږي. نو فرمای وان تبدو، کچری تاسو پټوئ ما هغه، وان تبدو کچری تاسو ښکاره کوئ ما هغه ارادې، وسوسې او هغه عقاید، هغه گواهیانې فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي، او تخفوه یا تاسو هغې لره پټوئ، یحاسبکم حساب به کولی کېږي ستاسو سره، به په دې باندې حساب به کوي ستاسو سره، به په دې باندې الله تعالی. ستاسو پړونو کې پټې خبرې او هغه چې تاسو یې ښکاره کوئ په دې ټولو به ستاسو سره حساب کولی کېږي. حدیث شریف کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی وفرمایي چې تاسو چې کم اعمال کړي دي هغه فرشتو لیکلي دي، او ستاسو په زړونو کې چې کمې پټې خبرې وي او خو فرشتو نه دي لیکلي، ځکه هغو ته خو د هغې علم نه و. البته ما ته د هغې علم شته. نو نن به ستاسو د زړونو هغه پټې خبرې چې دي هغه به ښکاره کولی کېږي او د هغې به هم حساب کولی کېږي. نن ورځ د رازونو د ښکاره کولو ورځ ده. نو فرمایي چې کله دا آیت مبارکه نازل شولو نو صحابه کرام ډیر زیات
هغه پریشان شو، غمجن شولو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې خپل عاجزی پیش کړله چې د الله رسوله مونږ خو د هغه څه حساب ورکولی شو کم چې زموږ په اختیار کې دي، وس د زړه سوچونه او خیالات هغه خو زموږ په اختیار کې دي نه، نو که د هغې هم زموږ سره حساب کولی کېږي نو دا خو بیا زموږ د وس نه بهر کېږي. نو فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته وفرمیل چې تاسو د سابقه کتابیانو په شانتې د اهل کتابو په شانتې خبره کوئ؟ هغو هم داسې وویې سمعنا وعصینا، مونږ واورېدل او مونږ یې نه منو. تاسو داسې مه وایئ بلکې تاسو داسې ووایئ سمعنا واطعنا، مونږ واورېدو، د الله تعالی حکم مونږ واورېدو، واطعنا او مونږ ومنو. نو صحابه کرامو د هغې نه پس خپل دغه ادب چې زده کړلو نو خپل ځان یې د هغې مطابق وګرځو. نو فرمایي چې دې آیت مبارکه کې بعض مفسرین وایي چې د وروسته آیت د وجې نه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چې الله تعالی یو انسان نه دی مکلف کړی مګر د هغه د وس مطابق. نو بعض مفسرین وایي چې د دغه آیت د وجې نه دا آیت منسوخ دی، لیکن جمهور مفسرین وایي چې نه، بلکې دې آیت مبارکه کې حکم داسې دی چې یعنې تاسو په زړه کې چې کم غلطه اراده کړې ده او مضبوط قصد یو کړی دی د ګناه، نو هغه ګناه که بیا ستاسو په وس کې راغلی دی او کړی مو دی، یا ستاسو په وس کې نه دی راغلی او تاسو نه دی کړی، د هغې حساب به کولی کېږي. البته یو خیال غیر اختیاري په زړه کې راغی او تیر شو نو هغه مراد نه دی، بلکې هغه قصد او عزم مراد دی چې د یو ګناه په باره کې یو کس کړی دی او د هغې برپور کوشش کوي نو د هغې حساب به کولی کېږي. او دغه عزم او قصد دا د انسان په وس کې دننه ده، او د ګناه یو خیال راتلل او تیریدل دغه چون کې بیا په وس کې نه ده نو هغه په دې کې نه دي داخل. نو فرمایي چې فیغفر لمن یشاء، نو بخښنه به وکړي الله تعالی لمن هغه چاته یشاء چې وغواړي، حساب به وکړي او بیا به د چا په باره کې چې وغواړي هغو ته به معافي وکړي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت ته الله رب العزت معافي کړې ده د هر هغه خیال چې هغه د ګناه خیالي او د کړی نه وي، یعنې خیال راغلی دی خو هغه په عمل کې نه دی راغلی، نو دا الله تعالی زما امت ته معاف کړی دی. نو فیغفر لمن یشاء دا د دې مصداق کیدی شي. نو فرمایي چې بخښنه به کوي الله تعالی د چا دپاره چې وغواړي، ویعذب او عذاب به ورکوي من هغه چاته یشاء چې وغواړي، والله علی کل شیء قدیر، او الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. الله تعالی مختار کل دی، د الله تعالی نه څوک تپوس کوونکی نشته دی، نه په الله تعالی باندې څوک
څه پابندي او څه قانون جاری کولی شي. آمن الرسول مخکې آیت کې مونږ ذکر وکړلو چې صحابه د دې آیت د ثقل او د مشکل کېدلو هغه تذکره وکړله په دربار رسالت کې چې د الله رسوله کومه خبره چې زموږ په وس کې نه وي نو د هغې به څه کېږي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته وفرمیل چې تاسو هغه د یهودو او د نصارو په شانتې داسې مه وایئ چې سمعنا وعصینا مونږ واورېدل او مونږ یې نه منو، بلکې تاسو داسې وایئ سمعنا واطعنا مونږ واورېده او مونږ ومنله. نو دې کې هغه ادب ذکر کوي. آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول بما په هغه ټولو احکاماتو باندې او په هغه ټولو آیتونو باندې انزل الی چې نازل شوي دي دته. په دې کې ګویا چې دا پوره صورت بقره چې پای کې څومره عقاید بیان شو، څومره عبادات د هغې حکم بیان شو، څومره احکامات بیان شو، او پای کې څومره معاملات سودی معاملات او دغه شانتي د قرض متعلق چې څومره احکامات ذکر شو دا ټول شامل دي. نو ګویا چې په دې کې هغه د ایمان او یو ادب بیان کړی دی چې د مؤمن دپاره هغه لازمي ده چې دی به د الله تعالی پوره احکامات پوره دین پای باندې به اجمالی ایمان راوړي چې بس الله تعالی څه نازل کړي دي زما په دې ایمان دی دا زمنم. بیا که د ده نه په څه ځای کې خطا ګناه کیږي نو هغه خطا او ګناه ده. او که چېرې یو کس ووایي چې یاره زه د الله تعالی په احکاماتو زما ایمان دی خو دا پلانۍ خبره مې ذهن ته نه کوزیږي، دا زما زړه نه مني، دا خبره زما یقین ته نه کوزیږي دا خبره هغه د عقل سره میچینګ نه کوي یا دا د جدید تقاضو مطابق نه ده یا دا ساینسي طور باندې نه صحیح کیږي، نو دا ایمان هغه پلته وهل دی. نو فرمایي چې ادب د ایمان دا دی د ټول ناول چې څنګه پیغمبر ایمان راوړی دی په هغه څه باندې چې دته نازل شوي دي من ربه د خپل رب د طرف نه والمؤمنون او مؤمنانو هم ایمان راوړی دی. مؤمنان هم وایي چې څه چې د الله طرف نه نازل شوي دي زمونږ پای باندې ایمان دی. کل آمنه ټول مؤمنان او پیغمبر آمن بالله ایمان راوړي په الله تعالی باندې. او دلته کې مؤمن به بیانېږي چې ایمان په څه باندې راوړل پکار دی. نو فرمایي چې اول ایمان په الله تعالی باندې چې الله تعالی باندې ایمان راوړل و ملائکته او د الله تعالی په فرشتو باندې ایمان راوړل چې دغه فرشتې د الله تعالی احکامات نازلونکي دي، دغه فرشتې دغه وحی راوړي. نو په الله باندې لاول ایمان راوړل چې کم ذات هغه نازلونکی دی او په فرشتو ایمان راوړل چې هغوی دغه د الله تعالی وحی را رسونکي دي. و کتبه او په کتابونو د باندې د الله تعالی باندې
د الله په فرشتو باندې او د الله په کتابونو باندې کم چې الله تعالی د دغه فرشتو په ذریعه باندې په پیغمبرانو نازل کړي دي نو په دغه کتابونو باندې هم ایمان راوړل هغه کا قرآن پاک ته او که تورات ته او که انجیل دی او که زبور دی او که صحائف دي صحیفې دي ورسله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې ایمان راوړل هغه که زمون پیغمبر دی او که زمون د پیغمبر نه مخکې څومره پیغمبران تیر شوي دي په دې ټولو باندې ایمان راوړل لا نفرق بین احد من رسله او مونږه په پیغمبرانو باندې په ایمان راوړلو کې هیڅ فرق نه کوو په دغه پیغمبرانو کې په یو کس کې یعنی په ټولو پیغمبرانو باندې یو شانتی ایمان راوړل د آدم علیه السلام نه واله د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول د الله تعالی پیغمبران دي په دې ټولو باندې یو شانتی ایمان راوړل په پیغمبرۍ کې دا ټول یو شان دي اگر چې فضیلت چې دی د پیغمبرانو په ځینو باندې شته دی کم چې مخکې تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کې ذکر شولو نو د ځینو پیغمبرانو ته په ځینو باندې الله تعالی فضیلتونه ورکړي دي لیکن په رسالت کې ټول یو شان دي نو په ټولو باندې یو شان ایمان راوړل دا د ایمان تقاضا ده نه چې د یهودو او د نصرانیانو په شان چې هغوی به د بعضو پیغمبرانو باندې ایمان راوړو او د بعضو نه به انکار کولو نو فرمای چې مونږ په ټولو پیغمبرانو ایمان راوړی دی او مونږ په دغه ټولو پیغمبرانو کې څه فرق نه کوو نو په دې کې ختم نبوت طرف ته هم اشاره ده چې یعنی مونږ په ټولو پیغمبرانو ایمان راوړی دی نو په دې کې په مستقبل کې څه د بل پیغمبر ذکر نشته دی نو فرمای وقالو او دا مومنان چې دی دوی وی سمعنا واوریدل مونږه واطعنا او مونږ ومنله مونږه د الله تعالی حکم واوریدو او دا حکم مونږه ومنو او بیا به دا مومنان د دې نفس چې کله دوی ته د الله تعالی د طرف نه کم آیت هم نازلیږي دوی به د هغې په باره کې دغه وایي چې مونږ واورېدو او مونږ ومنو غفرانکه په عمل کې به کمی راځي او انسان چونکې هغه یعنی کمزوری دی دنه به ګناه کیږي خطا به دې کیږي دا خو به کې راځي نو دی به د الله تعالی نه بخنه غواړي غفرانکه بخنه غواړو مونږ ستا نه ربنا ای ربه زمونږه که په دې کې زمونږ نه څه کمې کوتاهۍ کیږي و الیک المصیر او ستا طرف ته زمونږ ګرځېدل دی لله خاص الله تعالی لره ده خاص الله تعالی لره دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما او هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي و ان تبدو کچرې تاسو ښکاره کوئ ما هغه څه فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا تاسو پټوي دی لره یحاسبکم حساب بکی ستاسو سره به په دې باندې الله تعالی فیغفر نو بخنه بکی لمن چاته یشا چې وغواړي ویعذب او عذاب به ورکوي من هغه چاته یشا چې وغواړي والله علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر څه باندې قادر دی آمن الرسول
ایمان راوړی دی رسول بما په هغه باندې انزل چې نازل شوي دي الیه دته من ربه د خپل رب د طرفنا والمؤمنون او ایمان راوړی دی مؤمنانو کلن هر یو آمن ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې و ملائکتی او داغه په فرشتو باندې و کتبه او داغه په کتابونو باندې و رسله او داغه په رسولانو باندې لا نفرقو مونږ فرق نکو بین احد پمنځ د یو کس کې من رسله داغه د رسولانو نه وقالو او دوی وی سمعنا واوریدل مونږه واطعنا او امنل مونږه غفرانک بخنه دستا ربنا ای رب زمونږه و الیک المصیر او ستا طرف ته زمونږ ګرځېدل دي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې کامل عمل را نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين